خدایا ستا د عشق په راز چې څوک خبر شي ستا په مینه. درنو اوریدونکو، ستاسې پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب یو عالمانه وینا ته، په همدې هیله چې دا وینا تر پایه پورې تعقیب کړي او پوره ګټه ځینې واخلئ. ستا په مینه کې عمر مازدیګر شي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع انسان پرته له اسلام څخه. قدرمنو اوریدونکو، کله چې اسلام د انسان د ژوندانه له ډګر څخه لرې شي، نو هیڅ یو شی په ځمکه کې پر خپل ځای باقي نه پاتې کیږي. یعنی د هغه بقا او د هغه وجود بیا تلپاتې نه وي. په معیارونو کې خلل او ګډوډي راځي او ارزښتونه له منځه ځي. هغه څه چې پرون ورځ حرام و نن حلالیږي، او د پرون ورځې حلال نن حرام ګرځي. هغه څه چې نن ورځ ټاکلي او ټینګار ورباندې کیږي، سبا لغوه کیږي، او هغه څه چې سبا ټاکل کیږي بل سبا له منځه ځي. د بشر غوښتنې او د بشر افکار په خوځښت راځي، تر څو په مختلفو او متضادو طریقو خپل تعبیرونه وړاندې کړي. انسان د دغه مختلفو نظریاتو په کشمکش کې دومره حیران او سربداله کیږي چې د ځان د ژغورنې او نجات لپاره هیڅ ډول لار نه مومي، بلکه پرله پسې سرګردان وي او د خپل دغه دوراني حرکت څخه منع کیږي، سره له دې چې هغه په دې تصور وي چې پوهیږي، خو په حقیقت کې هیڅ کله هم په دې نه پوهیږي چې ولې یو عمل سرته رسوي. نو اسلام دی چې انسان د فساد نه، د سرګرداني نه، د عدم ثبات نه ثبات او اطمینان او سکون ته راولي. کله چې اسلام نه وي، نو هر نسل غواړي د خپل موجودیت څخه د پخوانیو نسلونو په هکله جلا تعبیر وړاندې کړي، این تر دې چې د یو نسل هر فرد دا غواړي چې د نورو څخه جلا او ځانګړی تعبیر ولري. نو په دغه صورت کې به هیڅ اصل او متفق علیه قاعده وجود ونه لري چې د وګړو لخوا د منلو وړ وي، لکه نن ورځ چې موږ او تاسو وینو چې د ټولو وګړو لخوا د منلو وړ وي او ټول ورته مراجعه وکړي. نتیجه یې دا کیږي چې پر هیڅ چا به حجت نه قایمیږي او انسان به د هیڅ رای او نظر پیروي نه کوي. او که چیرې یو ځواکمن انسان وغواړي چې خلک د یو نظام او ادارې لاندې راولي، د هغه په وړاندې به سرغړونه کوي، ځکه چې وایي آیا انسان آزاد نه ده؟ لکه نن ورځ چې خلک په دیموکراسي او آزادي کې دوکه شوي دي، حتی د اسلام مقدس دین یې پریښی دی او د اسلام او د انسانیت د دښمنانو په قدم باندې قدم ایښی د الله او د الله د رسول د غضب او لعنت لاندې راغلی دي. ځکه کله چې دوی د هغه آزادي غوښتنه کوي چې هغه نه الله ویلي، نه د الله رسول ویلي، نه د دین په کتابونو کې د هغې بیان شوی، نو په دغه صورت کې به انسان د حیواناتو په قطار کې ځای ونیسي. این تر دې چې د سیرونکو ځناورو څخه به هم ډیر ټیټ عمل کوي. هغه ظالم حیوانات چې ورځ تر بیګا باندې نور حیوانات چیري او د هغو غوښې خوري، هغه د خپل تومه ګرځوي، نو په دغه صورت کې به انسان د دې سیرونکو ځناورو څخه هم ډیر ټیټ او پست عمل کوي، ځکه چې خپل ټول علمي او تخنیکي امکانات به په منحرفه، کږه او ګمراه لارو کې په کار اچوي او داسې کړنې او عملونه به کوي
چې په زرګونو ځله به د سیرونکو حیواناتو له کړنو څخه بد او ناوړه وي، ځکه دا د اسلام نه لرې شوی. اسلام دی چې انسان ته ترحم ورښیي، اسلام دی چې انسان ته شفقت ورښیي، اسلام دی چې انسان ته عدالت ورښیي، اسلام دی چې انسان ته یووالی، اتحاد او اتفاق ورښیي. چې اسلام نه وي د حیواناتو نه هم په ټیټه درجه کې انسان قرار لري. دا خبره د بشر د ژوندانه اوسنی واقعیت ښکاره کوي چې هره ورځ د پرون ورځې څخه ډیر بدتر لور ته سقوط کوي، ځکه چې د امنیتي ارګانونو او اداراتو د زیاتوالي سره سره مختلف جرمونه منځته راځي، او همدارنګه چې هره ورځ ادارات زیاتیږي، امنیتي ارګانونه زیاتیږي، نو د مختلفو جرمونو ډیروالی څه معنا لري؟ د انارشیزم، بېباکه او بېډبه ډلو ډیرښت څه معنا لري؟ جنسي نامشروع اړیکې چې د نفس او شهواني غوښتنو او انګیرنو له مخې سرته رسیږي د کومې نکتې ښکارندوی دی؟ په جنسي بېلارې د ککړو کسانو د شمېر ډیرښت په دومره کچه چې په ځینو هیوادونو کې په 100 کې 80 ته رسیږي څه معنا لري؟ ان تر دې چې زناور او حیوانات له دغه ناوړ عادت څخه نفرت کوي. هغه نظریات چې نن ورځ مطرح کیږي او د هر شي د موجودیت او تکامل اساس ضد او تناقض ګڼي څه معنا لري؟ وجه دا د قدرمنو اوریدونکو چې کله انسان د اسلام څخه لرې شي، نو که هر څومره ارګاني امنیتونه زیات شي، بیا به هم دا انسان د جرمونو او د فجایعو او د فحاشیو مرتکب کیږي. اسلام دی چې انسان د بدیو څخه، د جرمونو څخه، د جنایت څخه، د فحشا او د منکراتو څخه راګرځوي. چې اسلام نه وي چې څومره امنیتي پوستې او امنیتي ارګانونه هم زیات شي، بیا به په جرمونو کې ډیروالی راځي، په جرمونو کې به هم کله کمښت نه وي. نن ورځ تاسې د اخلاقي فساد وګورئ چې دا اوج ته رسېدلی. زنا، لواطت، همدارنګه ناوړه اړیکې خپل اوج ته رسېدلی دي. دا ټول د دې وجې نه چې د الله نه ویره نشته، اسلامیت نشته. او په دې نه پوهیږي چې یو ورځ به الله رب العزت ما په خپل حضور کې دروي او الله به رانه پوښتنه کوي. هغه ناوړه اعمال سرته رسوي چې د هغه نه زناور او حیوانات هم شرم کوي. دا ټول د دې وجې نه چې اسلام نشته. نو انسان چې کله د اسلام څخه لرې شي، په دغه فجایعو او بدبختیو کې بیا پرېوتی وي. هو کې قدرمنو اوریدونکو، د بشر د ژوندانه له ډګر څخه د اسلام په ګوښه کېدو به هیڅ یو شی هم پر خپل ځای باقي پاتې نشي. چې کله بشر د اسلام نه ګوښه شي، د اسلام نه فاصله ونیسي، هیڅ شی به په خپل ځای باندې باقي پاتې نشي. ځکه چې اسلام یوازینی ربانی اصل او بنسټ دی چې له تحریف، انحراف، زیاتی، کمی د دې ټولو څخه منزه او پاک دی. او بشر کولی شي د دې په سوري کې پناه واخلي او د ژوند له پریشانیو او اندېښنو څخه ځان وژغوري. پرته له دې به هر ډول انساني استعدادونه او وړتیاوې چې باید د انسان په خدمت کې وي ضایع او عبث کیږي. چې اسلام نه وي، نو هر ډول انساني استعدادونه او وړتیاوې چې باید چې د انسان په خدمت کې هغه ټول ضایع کیږي. نو زه غواړم قدرمنو اوریدونکو، هغه 5 اساسي شیان چې د انسان تر ټولو مهم ضرورت تشکړی وي تر بحث لاندې ونیسم، تر څو وینو چې د اسلام د ګوښه کېدو په صورت کې څنګه ضایع کیږي او انسان د هلاکت او نابودی سره مخامخ کوي. هغه 5 شیان او هغه اساسی اهداف او مقاصد عبارت دي له دین، عقل، مال، نفس او نسل څخه. اوله مسئله دین. تاسو وګورئ قدرمنو اوریدونکو، اسلامي تاریخ مطالعه کړئ. مسلمانانو اندلس فتح کړ. په دغه وخت کې د دې هیواد نفوس او د وګړو شمیر میلیونونو ته رسید
او وروسته له څه مودې څخه مسلمانان مغلوب شول، شکست یې وخوړ. خو دغه شمېر مسلمانان چیرې ولاړل؟ نن ورځ هلته یو مسلمان هم داسې شتون نه لري چې د خپل دین څخه په څه شي باندې پوه شي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو مصر او شام فتح کړ او هلته د نصرانیت د دین پیروانو ژوند کوه. هغوی نن هم موجود دي او تاریخ هیڅ کومه پیښه په یاد نه لري چې د عقیدې د بدلون په خاطر څوک د فشار لاندې نیول شوي وي. هیڅ کومه پیښه په یاد نه لري چې د عقیدې د بدلون په خاطر څوک د فشار لاندې نیول شوي وي. دا خو لا پرېږده چې د عقیدې د بدلون په خاطر وژل شوی وي. اسلام چا باندې فشار نه راوړي. لا اکراه فی دین، څوک په زوره نشي مسلمانول. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، تاسې هندوستان وګورئ. مسلمانانو څو پیړۍ په هندوستان باندې حکومت وکړ او مسلمانانو دا توان هم درلود چې هلته د خپل دین د مخالفانو یو تن هم پرېنږدي. خو یوه واقعه هم نه ده پیښه شوې چې څوک دې د خپلې عقیدې په خاطر د فشار لاندې راغلی وي. همدا لامل دی چې نن ورځ د هندوانو شمیر د مسلمانانو څخه زیات دی. د برطانیا له پاچاهانو څخه یو تن د خپل هیواد 100,000 انسانان یوازې د هغه مذهبي اختلاف په خاطر ووژل. هغه اختلاف چې هغوی د شاهي مذهب سره درلوده. حال دا چې په اصل دین کې سره ټول یو شان ول. د هغه د وړاندې شوو قوانینو څخه یو دا و که چیرې هر توقي چې یو قوم و توبه وکړي نو د ترحم وړ به وګرځي او د هغه په باره کې به ترحم دا وي چې په اور کې د سوځلو پر ځای به په توره وژل کیږي. او د هر توقي ښځه چې توبه وکړي د ترحم وړ به وګرځي، په اور کې د سوځېدلو پر ځای به ژوندی ښخول کیږي. دغه مجازات یې د توبې څخه وروسته وایي. د پلټنې ادارې او د پروتستانو ټول وژن ځایونه انسان ته دا شواهد په لاس ورکوي که چیرې مسلمانان د ژوندانه په ډګر کې شتون ونه لري، هیڅ انسان نشي کولی قرآن چې د خپل ځان لپاره یې ټاکلی دی وساتي او یا یې ساتنه وکړي. خو د اسلام او مسلمانانو په شتون کې تاسو د کفارو ګواهیو او شهادتونو ته متوجه شئ چې هغوی څه وایي. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. یوه رضا دې د خپل سر په بیه غواړي، یوه رضا دې د خپل سر په بیه غواړي. مرد ته خاندي ځنکدن ورته اختر شي، ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي. مرد ته خاندي ځنکدن ورته اختر شي، ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي. باید ستا د عشق پرست چې څوک خبر شي، ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. یو عیسوي لیکوال لیکي عرب چې د زمانې دوران دوی پر نړۍ واکمن کړی دی. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ سره په بشپړ عدالت سره چلند کوي. هغوی شهادت ورکوي چې اسلام د عدالت دین دی، د زور دین نه دی، د جبر او د ظلم دین نه دی. همدارنګه د انتاکي یو لیکوال لیکي الله رب العزت دی وایي د عثمانیانو د ترکانو دولت تر تلتله پورې باقي ولري. کومه جزیه چې هغوی مقرره کړې ده هغه اخلي او د هیچا پر دیني چارو کې کار نه لري، که یهودي وي که نصراني وي او که ناصري وي او که بل څوک وي. همدارنګه د 14مې پیړۍ ریچارډ چې د هغوی له پوهانو څخه دی هغه لیکي د دې سره سره چې ترکان په عامه توګه یو ملت دی، تر ټولو ملتونو ښه نه دی، خو بیا هم د ټولو مسیحیانو لپاره
که لاتیني وي او که یوناني د دې اجازه یې ورکړه چې خپل دیني شاعر وساتي او خپل عقیده د خپلې غوښتنې سره سم وټاکي. او هغه وایي چې ما 12 کاله په مسیحي اسپانیا کې تیر کړل. په ټینګار سره ویلی شم چې نه یوازې دا چې په مذهبي مجلسونو کې په ګډون کولو یې مجبورولم، بلکې د خپلو اولادونو په باره کې به مې د خطر احساس کوه. نو د دې مسیحي کتاب او د تاریخ نور کتابونه په څرګنده دا ګواهي او شاهدي ورکوي چې څنګه اسلام خپلو پیروانو ته دا حکم کوي چې لا اکراه فی الدین تر ابده پورې یوازینی دین دی چې د انسان ازادي یې ساتلې ده او هیڅوک د هغه د فکر او عقیدې د بدلون په خاطر د فشار لاندې نه راوړي. ځکه چې زموږ له نظره فتح کول د نوي دین د قبلولو لپاره د جبر او اکراه لپاره نه ده. په ننني عصر کې چې ټول د دیني ازادۍ چیغې وهي، خو واقعیت کاملا د دې برعکس ګورو. دا ازادي په ښکاره او پټه توګه له منځه تللې تر دې پورې چې د یو دین پیروان د خپل دین د ساتنې څخه عاجز دي. نن ورځ د اسلام او د انسانیت دښمنان دا هڅه کوي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هر څوک د اسلام نعره پورته کوي هغه وځپي، هغه تهدید کړي، هغه ووژني. او په دې باندې هم دا وحشیان بسنه نه کوي، بلکې د مسلمانانو مقدساتو ته هم سپکاوی کوي، د اسلام شاعرو ته هم سپکاوی کوي. کله مقدس کتاب چې د بشر لپاره لارښود دی، هغه قرآن چې په محمد رسول الله باندې نازل شوی د هغه سپکاوی کوي، او کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې سپکاوی کوي، او داسې کاریکاتور او داسې فلمونه جوړوي چې په هغه کې اسلام د وحشت او د دهشت دین معرفي کوي، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر لارښود هغه د دهشت او د وحشت مشر ټاکي. او حال دا قدرمنو اوریدونکو اسلام دی چې انسان ته یې انسانیت ورښودلی، اسلام دی چې انسان د حیوانیت د قطار راویستلی، اسلام دی چې انسان ته ترحم ورښي، اسلام دی چې انسان د ظلم نه ساتي، اسلام دی چې انسان ته شفقت ورښي، اسلام دی چې انسان ته یووالی او اتحاد او عدالت ورښي، د ظلم نه بچ کوي. نن ورځ چې دا د انسانیت او د اسلامیت دښمنان په دې بدو کړنو باندې د خپل لاسونه پورته کړي دي، د دوی لاسونه د دې وحشیانو د مسلمانانو په وینو باندې سره دي. وجه دا ده چې دوی د اسلام نه لرې دي، داسې انسانان دي چې پرته له اسلام څخه ژوند کوي. کله اسلامي مقدساتو ته سپکاوی، کله د اسلام شاعرو ته سپکاوی، کله د اسلام ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي، کله د مسلمانانو ستر کتاب قرآن ته سپکاوی. نو کومه د ازادي چیغې چې وهي دوی په دې کې دروغجن کاذبین دي، غواړي چې د ازادي او دیموکراسي په چیغو باندې خپل اهداف ترلاسه کړي. خو ځینې ساده لوحه مسلمانان د دوی په جال کې غورځېدلي دي، اصلا په دې نه پوهیږي چې آیا دا زموږ دوستان او که زموږ دښمنان دي. د دوی په هغه غوړو وعدو باندې غولېدلي دي او د دوی د بدبختي او د هلاکت په جال کې پرېوتي دي. تاسې وګورئ په شوروي اتحاد او ټولو کمونیستي هیوادونو کې د مارکسیزم او الحادي نظریاتو زده کول اجباري دي. هر کمونیستی ملک او هیواد کې دا خبره ضروری ده چې هلته به الحادي نظریات یادوي، او هغه څوک چې نورو ادیانو ته خلک رابلي هغه په سخته سره ټکول کیږي او سرکوب کیږي. او تاسو وګورئ په هغه ټولنو کې چې خلک د اسلام مقدس دین ته خلک رابلي، کمه جبر و اکراه چې په هغوی باندې شوي، کمه ظلم چې په هغو باندې شوی، د هغو انځورونه زموږ مخې ته پراته دي. نو دوی چې د ازادي چیغې وهي، د دیموکراسي چیغې وهي، دوی د خپل هغه فاسد اهداف تر لاس لاندې کوي. هغه ازادي چې قرآن او اسلام او محمد رسول الله مسلمان ته او د قرآن او اسلام پیروانو ته ورکړې، د دې نه وچته ازادي په هیڅ دین کې نشته.
هغه عزت او هغه مرتبه چې الله رب العزت ښځې ته په اسلام کې ورکړې، دا عزت او دا مرتبه په هیڅ دین کې د ښځې لپاره نشته. نو راشئ خویندو او ورونو، ځان انسان کوي سره د اسلام، پرته د اسلام څخه انسانیت نشته. د الله کلام ته منګولې ولګوئ، د محمد رسول الله ارشاداتو ته متوجه شئ. یوازینی عزت په دې کې دی، په بل شي کې نشته. او هغه کسان چې نن ورځ د انسانیت او اسلامیت د دښمنانو په جال کې پریوتي، د هغو غلامي اختیار کړې ده، د هغو په قدم باندې قدم ایښی، د دنیا ژوند د ځان لپاره ژوند کتلی دی. هغوی به هم په دې دنیا کې ذلیل وي او هم به په آخرت کې ذلیل او رسوا وي. محدود ژوند دی. لکه څو کاله مخکې تاسې ولیدل چې کمونستانو د شوروي او د هغو د مزدورانو غلامي اختیار کړې وه. د افغان ملت باندې قسمه ظلمونه وکړل. هیڅ کور بې شهید، بې یتیم او بې کونډې پاتې نشه. نن ورځ هغه کمونستان مسلمانانو ته په شرمنده مخونو باندې ولاړ دي. نن هم که چیرې د غرب او د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو غلامي اختیار کړي او پرته له اسلام څخه دوی ژوند او زندگی غوره کړي، لکه څنګه چې هغوی شرمنده ول، خپل هدف ته ونه رسېدل، همدارنګه به دوی شرمنده او ذلیل او رسوا. نو قدرمنو اوریدونکو، کله چې اسلام د انسان د ژوندانه له ډګر څخه لرې شي، نو هیڅ یو شی په ځمکه کې په خپل ځای تلپاتې او هیڅ ډول ارزښت نه لري. بیا په معیارونو کې خلل او ګډوډي راځي، ارزښتونه له منځه ځي. هغه څه چې پرون ورځ حرام و نن حلالیږي، او د پرون ورځې حلال نن حرام ګرځي. هغه څه چې نن ورځ ټاکلي او ټینګار ورباندې کیږي، سبا لغوه کیږي، او هغه څه چې سبا ټاکل کیږي بل سبا له منځه ځي. د بشر غوښتنې او افکار په خوځښت راځي، تر څو په مختلفو او متضادو طریقو خپل تعبیرونه وړاندې کړي. انسان د دغو مختلفو نظریاتو په کشمکش کې دومره حیران او سربداله کیږي چې د ځان د ژغورنې او نجات لپاره هیڅ ډول لار نه مومي، بلکې پرله پسې سرګردان وي او د خپل دغه دوراني حرکت څخه منع کیږي، سره له دې چې هغه په دې تصور کې وي چې پوهیږي، خو په حقیقت کې هیڅکله هم په دې نه پوهیږي چې ولې یو عمل سرته رسوي. نو اسلام دی چې انسان ته سکون ورکوي، اسلام دی چې انسان ته ډاډ ورکوي. د رسول الله ویناو باندې عمل، د الله په احکامو او اوامرو باندې عمل انسان ته اطمینان ورکوي، د هر ډول تشویشونو څخه انسان ساتي. هغه انسانان چې د اسلام څخه لرې دي، لاس یې په جبر او په ظلم باندې پورته کړی، په ناحقه باندې د خلکو حقونه خوري، د هغو جایدادونه غصبوي، په خلکو وینې په ظلم او په جبر سره تویوي. هغه د وحشي حیواناتو په قطار کې ولاړ دي، دنیا یې هم ذلیله او په آخرت کې به د الله په عذاب کې ګرفتار وي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. څنګه ګل غوندې ځوانۍ کړي پاڼې پاڼې، شهیدان د استشهاد په سپین ډګر شي. ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي. خدایه ستا د عشق په راز چې څوک خبر شي. ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي. فرهرونه رغوي د اور په غېږ کې، فرهرونه رغوي د اور په غېږ کې. د لمبو په سر آسان ورته گذر شي. ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي. د لمبو په سر آسان ورته گذر شي. ستا په مینا کې